بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نننی زموږ درس د قرآن کریم آداب دي. راځو ګرانو زده کوونکو، مضمون مو څه دی؟ قرآن کریم ده. مضمون مو قرآن کریم ده او موضوع د تلاوت آداب دي، یعنی قرآن کریم د تلاوت آداب. چې کله موږ او تاسو قرآن کریم وایو باید کوم آداب مراد کو. ګرانو زده کوونکو، ستاسو سویا به یو څه جګوي. داسې یو مرور کوو د قرآن کریم په تعریف باندې. قرآن کریم د الله رب العالمین کلام دی چې د جبرائیل امین په واسطه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د 23 کالو په جریان کې نازل شوی دی، د بشر او د مخلوق د هدایت دپاره. او د دې فرق او توپیر د نورو آسماني کتابونو سره، 3 آسماني کتابونو سره دا ده چې د قرآن کریم تلاوت کول چې شی لري، اجر او ثواب لري، اما د نورو کتابونو لوستل نه و بلکې عمل کول و پې. د دې عمل کول خو ډېر بهتر ثواب او اجر لري، اما لوستل هم په یاد ولرئ چې مطلقا قرآن ته کتل، لوستل، اورېدل ټول چې دي ثواب او اجر ده. ګرانو زده کوونکو، موضوع مو شوه د قرآن کریم د تلاوت آداب. نو کومه صفحه کې موږ تاسو یو اوس ګرانو زده کوونکو؟ لومړۍ صفحه کې یو. په کومه صفحه کې؟ لومړۍ صفحه کې. درس مو څه شی دی؟ لومړۍ صفحه ده. درس مو څه شی دی؟ لومړۍ صفحه. ګرانو زده کوونکو، د قرآن کریم ډېر زیات آداب دي، ډېر زیات احکام لري ګرانو زده کوونکو. او که چېرته موږ هغه ووایو نو تقریبا ساعتونه به سره ونیسي، خو موږ او تاسو هغه څه وایو چې زموږ او ستاسو په دې کتاب کې هغه آداب راوړي چې مختصر آداب دي، هغه به موږ او تاسو نن سره وایو. نو ګرانو زده کوونکو، قرآن کریم باید په اوداسه سره ولوستلی شي. کوشش وشي چې قرآن کریم کله وایو په اوداسه سره یې ولولو، او دا بهتره خبره ده. قرآن کریم په اوداسه باندې ویل دا ډېره بهتره خبره ده. لا یمسه الا المطهرون. قرآن کریم به نه مسه کوي مګر پاکان. یعنی په اوداسه باندې قرآن راغسل او په اوداسه باندې قرآن ویل دا ډېر اجر او ثواب لري، اما جایز ده. لکه یو سړی بیا اودسه یي او قرآن ته ضرورت شو راواخلي ویل ولي، جایز ده. لیکن بهتره خبره دا نه ده. بهتره خبره دا ده چې موږ تاسو قرآن کریم په اوداسه سره وایو، او په اوداسه سره د قرآن اجر هم زیاتیږي، او په اوداسه سره قرآن کریم لوستلو کې موږ ته وسوسې د شیطان هم نه راځي، او په اوداسه سره زموږ وجود کې یو خشوع، یو عاجزي، یو خاکساري پیدا کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، لومړی ادب یې څه شی دی؟ چې قرآن کریم باید په اوداسه سره ووایو. قرآن کریم باید په څه سره ووایو؟ په اوداسه کې ووسو او موږ قرآن کریم ولولو. راځو دویم ادب د قرآن کریم ته. ګرانو زده کوونکو، دا خبره چې کله موږ اوداس لرو نو باید بله خبره ده چې باید زموږ لباس پاک اوسي، زموږ هغه کالي پاک اوسي، زموږ تن پاک اوسي. که یو سړی وایي چې زه قرآن وایم او په ناپاکه ځای کې ناست وي، دا جایزه نه، هېڅکله جایز هم نه ده. ځکه قرآن باید په پاک لباس پاک ځای کې ویل شي. یو سړی د قرآن کریم لولي په یو ناپاکه ځای کې، لکه هغه عادي مثال یې دا ده چې یو سړی په ډیران ولاړ ده او قرآن تلاوت کوي، نه، بلکې باید په پاک ځای ته لاړ شي. یو ځمکه هر ځای چې ده، په هر ځای کې مونږ قرآن ویلی شو، اما بعض ځایونه دي چې ناپاکه دي، ډیران ده، داسې نور ځایونه دي چې هغه کې باید مونږ قرآن کریم ونه لولو او پاکې جامې واغوندو، حتی عطر هم په ځان وهو، خوشبویي هم وهو، او نور چې څه مو له لاسه کېږي دا باید وکړو. ګرانو زده کوونکو، دریم ادب د قرآن کریم دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو، ځکه چې امر دی رب العالمین ده. فإذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. ای مؤمنانو کله چې قرآن لولئ نو اعوذ بالله ووایئ تر څو د شیطان له وسوسو څخه په امن کې پاتې شئ. نو ګرانو زده کوونکو اعوذ بالله باید موږ ولولو ځکه د رب العالمین امر دی. په دې کې بعضې وړې وړې خبرې شته، هسې سرسري به یې ووایم خو بیا تاسو نه ګرانو زده کوونکو نه غواړم. یو دا چې بعضې وایي چې علما وایي چې دا اعوذ بالله ویل واجب دي، بعضې علما وایي چې مستحب کار ده، بعضې علما وایي چې په ټول عمر کې یو ځل ابن سیرین وایي که په ټول عمر کې یو سړي اعوذ بالله ویلې نو دې د الله پاک حکم عملي کړو. نو ګرانو زده کوونکو اعوذ بالله ویل ډېر ضروري او لازمي خبره ده. اوس راځو په دې کې چې اعوذ بالله ډېر الفاظ دي. یو دا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ټول ورسره اشنا یو ګرانو زده کوونکو، په هر ځای کې اورو، د هر چا څخه یې اورو. اما بل لفظ هم شته، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، او یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. او یا د دین علاوه نور زیات الفاظ دي. اما تواتر د قاریانو دا ده چې دغه لفظ مشهور ده، مشهور لفظ باندې ډېر زیات د استادانو څخه داسې راغلی ده، خو کار یو لفظ تاسو وایي پروا نه کوي. اما نادر الفاظ هغه الفاظ چې مسنون نه دي، سنت نه دي، شته ده. یو د قاریانو نه د اعوذ بالله په ځای د یوه قاریانو یو د اعوذ بالله په ځای نستعذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. نو بنا په هر هغه دا خبره باید یاد ولرو چې کله قرآن کریم وایو نو اعوذ بالله به لازمي وایو. ګرانو زده کوونکو قرآن چې لولو تکبر باید په موږ کې نه اوسي. اوس چې موږ او تاسو یو نیم قاري صاحبان وګورو، یو نیم لوستونکی ولولو وګورو، نو هغه په ډېر کبر سره یي، په ډېر غرور سره یي چې والا ما خو قرآن یاد دی او د الله کلام مې یاد دی، ډېر غرور کوي. نه، لوستلو په وخت کې چې ته د قرآن کریم عاجزي کوې، خاکساري کوې، نو باید قاري او لوستونکی ډېر عاجز اوسي، ډېر خاکسار اوسي. دا نه چې کبر و غرور وکړي بلکې عاجزي وکړي، ځکه د الله رب العالمین قرآن ورسره په سینه کې پروت دی. باید دا عاجز اوسي، دا باید ډېر خاکساری اوسي، باید هېڅکله کبر ونه کړي، ځکه کبر او لویي د یو رب العالمین سره ښایي. لکه په حدیث کې وایي چې الکبریاء ردائي، الکبریاء عظمتي، او د حدیث مفهوم دا ده چې دغه لویوالی زما سره ښایي. نو موږ به هېڅکله لویوالی نه کوو بلکې عاجز او خاکساره به واوسو. ګرانو زده کوونکو راځو اوس په دې کې چې کله چې موږ قرآن لولو او یا قرآن وایو یا قرآن د یو ځای څخه رااخلو، نو قرآن کریم باید موږ څه وکړو؟ په ښي لاس سره واخلو. په ښي لاس کې باید زموږ قرآن کریم اوسي. لکه تاسو به آینده انشاءالله په جګو صنفونو کې د استنجا کولو په آدابو کې دا ووایي چې باید په چپ لاس سره استنجا وشي. نو دا مو یاد وساته ګرانو زده کوونکو، دا مو باید یاد اوسي چې کله موږ او تاسو قرآن کریم لولو په کم لاس یې راواخلو. په ښي لاس کې بهتره خبره ده. حتی یو د صحابهو په شان کې راځي چې هغه به قرآن راغسته ښکلولو به یې او په سترګو تندي به یې داسې کولو د څه شي لپاره؟ د تبرک لپاره. ویلې به یې چې دا کلام زما د رب العالمین دی، دا هغه کلام دی چې د رب العالمین څخه مونږ ته راغلی او د رب العالمین مونږ ته نازل کړی، ډېر قدر به یې ورته کوو. او ګرانو زده کوونکو بله خبره دا چې مونږ باید قرآن کریم په لوستلو کې زیار وباسو، کوشش وکړو، سعی تلاش وکړو چې قرآن کریم په تجوید سره وایو، ځکه رب العالمین قرآن کریم په څه شي سره نازل کړی ده؟ په تجوید سره نازل کړی دی. دا قرآن کریم په کومه ژبه نازل ده؟ په عربي ژبه. عربي ژبه فصیحه ده، غلطي خطا شی نه مني. نو که موږ غواړو چې قرآن کریم په عربي لهجه او واقعي سره کوم چې نازل شوی دی هسې ولولو، باید تجوید یاد کړو.
قرآن کریم صحیح لوستل یاد کړو. قرآن کریم بغیر له کوم عیوبه، بغیر له کوم نقصانه ویلو لپاره موږ ته لاره چې هواروي هغه کوم علم ده، علم تجوید ده. باید علم تجوید او یا خپله تجوید باید موږ وکړو تر څو قرآن صحیح او ښه یاد کړو. بله خبره دا هم مستحبه ده ګرانو زده کوونکو چې قرآن کریم په عربي لهجې سره وایو. په کومې لهجې سره؟ عربي لهجې سره موږ قرآن کریم یاد کړو، ځکه دغه عربي لهجې سره قرآن ویل مستحب کار ده. او یا دا چې قرآن باید په خپلو اوازونو ښایسته کړو، لکه چې وایي چې اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم ولولئ په عربي لهجو سره او یا قرآن کریم په خپلو اوازونو ښایسته کوي. خو دلته یو خبره بله هم یاده وساتئ ګرانو زده کوونکو، په کتاب کې دا خبره نشته خو په احادیثو کې شته چې وإیاکم ولحون اهل العشق والفسق، ځان وساتئ دی هغه عشاقو څخه، ځان دې وساتئ د موسیقي اواز لرونکو څخه. د موسیقۍ په طرز به قرآن کریم داسې بېجایه او بېجایه مد او بېجایه هغه به نه کوئ. ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو، باید موږ او تاسو بلکې هر مسلمان کوشش سعی تلاش وکړي تر څو قرآن کریم په معنا پوه شي. کله چې موږ او تاسو د قرآن کریم په معنا پوه شولو نو بیا هغه ده چې موږ او تاسو څه شی کوو؟ عمل کولو لاره راته هواریږي. او که چېرته په معنا پوه نه شو نو بیا خو طبعا عمل نه کوو. او بله دا چې ګرانو زده کوونکو چې کله موږ او تاسو قرآن کریم باندې عمل کوو د هغه نه مخکې باید موږ څه شی وکړو؟ قرآن په معنا، ترجمه او تفسیر سره یاد کړو. ولې؟ ځکه چې که څوک قرآن لولي او معنا او ترجمه یاد نه وي نو هغه بې معنا ده. او په آخر کې دا خبره هم یاد وساتئ ګرانو زده کوونکو چې کله موږ او تاسو قرآن کریم کوم کس لولي غوږ ورته ونیسو تر څو د ثواب مستحق شو. دا و زموږ نننی د درس. ومن الله توفیق.